نو چې چا ګرده خراب شي په دې معاشره کې ګوري اکثر ولا ګرده لور ور کوي. لور یې لګېدلې دوه ګردې خپل ګرده خپل پلار لور کی، خو هغه لور دې خپل پلار له اینه ور کړې و جګر چوته وي. دا قرباني په زامنو کې نشته، په لونو کې ډېره ده. دې ملک زمونږ یو ګنده عادت شروع دی، الله دې موږ تاسو معاف کړي، چې د چا پلار د 15 کالو شي چې هغه په دې پوه شي چې دا اوس قریب الموت دی او ساتې خېږي، نو مشر زوی په لاس واچي او قشرو عدالت له بوزي او په ژوندینې باندې چې د 2 زامنې 3 زامنې 4 زامنې د دې ارث انتقال ورته ولګي چې زما د مرګ نه وروسته به چېرته زما د ښځې زما د لوره د دې پکې چې د حصه پیدا نه شي. نو ته خو که مسلمان مؤمن د حلال او د حرامو تمیز پیژنې، ستا خو خپل سوچ وکړو، خو د قیامت پر ورځ باندې به الله له څه جواب ورکړي. دا وجه ده چې د الله نبي فرمایي چا چې د چا میراث قطع که، څوک یې د میراث ته محرومه که، نو وی رب العالمین به هغه د جنت نه محرومه وګرځوي. نو زنانو سره لونو سره ظلم مه کوئ، دیو سپکوئ مه، د دیو د زامنو منځ کې فرق مه کوئ. خیر او برکت د الله په لاس کې دی. نن سبا خو چې موږ د معاشرې ته ګورو، الله دې را پکې حیا او پرده راواچوي، الله دې زموږ د بچي نیک عمله صالحان کي. خو لور کو د 2 کالو شي د خپل مور سره خواري کوي، خدمت کوي، کار کوي، صفایي کوي، لوښي وینځي، د مور او پلار خبره مني، که بیا واده شي په پردي کور کې خو ټولې دعا د مور او پلار ته کوي. بله ورځ د یو پلار اینه ختمه شوې وه، اینه نن سبا تبادلو یو قانون دی، ګردې ورکوي او اینې ورکوي. نو چې چا ګرده خراب شي په دې معاشره کې ګوري اکثر ولا ګرده لور ور کوي. موږ د اخبارات ګورو د سکولونو کې لور یې لګېدلې 2 ګردې خپل ګرده خپل پلار له ورکي، خو هغه لور دې خپل پلار له اینه ور کړې وه جګر چوته وي. دا قرباني په زامنو کې نشته، په لونو کې ډېره ده. او د زامنو په مقابله کې چې په لور دې خرچ کاو، د لور سره احسان کاو، نو د الله رسول فرمایي الله به جنت هم درکي او دا ګوتې داسې کړې ویل زما ګاونډیتوب به الله درکړي. نو دا د اسلام سبق دی، د اسلام اصول دي چې څنګه منګه د زامنو دپاره حقوق منو، د زامنو تربیت کوو، زامنو له مال ګټو، دقه رنګه موږ ستاسو د خپل لوڼو سره احسانات کوو.